بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې فیسبوک او اوس چې دی د فیسبوک پیجونه او پروفایل دواړه مونټایز کیږي او فیسبوک چې دی کافي اندازه پیسې خلکو ته ورکوي. د دې لپاره چې دی مخکې ما هم ویډیو کړې وه چې تاسې به فیسبوک ته راځئ، د فیسبوک چې کوم پیج تاسې سره دی، کوم پروفایل تاسو سره دی، دا به تاسو پروفیشنل موډ ته اړوئ. مثال مخکې ما ویډیو کړې وه او د پروفیشنل موډ طریقه مې تاسو ته ښودلې وه. اوس چې دی ما پروفیشنل موډ ته دغه زما آی ډي اړولې ده. دلته چې زه کله به د پروفایل کلیک کړم نو وګوره دلته ماته راکړی دي چې ډیشبورډ. نو کله دلته چې کله زه کلیک کړم نو زما آی ډي چې ده د دې ځای نه دلته چې دی زما آی ډي خپله چې دی د پیسو دپاره چې دی ریډي شوې ده، یعنې زه کولی شم چې پیسې د دې آی ډي نه وګټم او دا ځان ته منټایز کړم. په افغانستان کې خو چې دی موږ د افغانستان کومه کنټري چې دا کوم هېواد چې دی دا موږ سره الیجیبل نه دی، نو دې دپاره به موږ یا په خارج کې اډمین الو او یا چې دی تاسو به چې دی په خارج کې یا خارج کې یو کس دی کار پې کوي. مثلا زما یو ملګری دی، یو خپل مې دی هغه هلته کار کوي، یا مې ورور په خارج کې دی، هغه لپاره زه دا آی ډي جوړوم. نو دلته چې دی د دې مثلا هغه سره کوم ټیلنټ دی، کوم کار هغه کوي. مثلا زه اوس یو ټیکنیکل درسونه ورکوم، یو بل کس ته چې دی هغه خبرونه وایي، یو بل کس ته چې هغه ویلوګ کوي، ګرځي چکرې وهي او ویډیوګانې کوي، یو بل کس ته چې هغه د کرکټ ویډیوګانې نشروي، یو نورې خبرې کوي. خو ګوره تاسو سره به د کرکټ ویډیو به ته کټ مټ نه رااخلي چې ته د کرکټ ویډیو ته ورشي او کرکټ ویډیو را ډاونلوډ کړي د فیسبوک نه، د یوټیوب نه، او ډایرکټ چې دی تاسې په دې ځای کې اپلوډ کړئ او زه وایم چې راځه ولاکه ما د فیسبوک پیج ښه په درس کې او ښه په منډو کې روان دی او دا به ما ته منټایز شي او زه به د دې نه ګټې وکړم. نه، کاپي رایټ سټرایک، کاپي رایټ چې دی په فیسبوک کې، په یوټیوب کې، په دې ټولو کې چې دی تاسو سره اوریجنل ویډیوګانې به ته جوړوئ. اوریجنل ویډیوګانې مطلب څه چې هر کنټینټ ستا خپلي، مثلا بیکګراوند دی خپلي، اواز دی خپلي، موزیک دی خپلي، سټوډیو دی خپلی، هر څه دی خپلي. خو که تاسو سره دا یو سټوډیو یو شي ته ماجت نشته دی، نو که تاسې غواړئ چې تاسې د کرکټ ویډیوګانې یا نورې هغه ویډیوګانې چې هغه یو ځل په یوټیوب کې چلیدلي او دا تاسو دویم ځل نشر کړئ، د دې لپاره به تاسو په یو منظم ځای کې داسې کښېنئ لکه دا زه چې ناست یم او ځان ته به موبایل ولګوئ. د کرکټ ویډیو بس چې دی د نیمایي کې به ځان سره د کرکټ ویډیو راولئ او نیمایي کې به ځان راولئ، یا به بغل کې ځان سره د کرکټ ویډیو راولئ. خو ولې هغه کرکټ چې کوم اواز دی هغه به ځان سره بند کړئ، هغه ویډیوګانې به بندې کړئ، هغه اواز به یې بند کړئ. خو کم کم ځای کې به مثلا 3 ثانیې او 15 ثانیو پورې اجازه شته دی، تاسو به هغه ځان سره خلاصوئ چې تاسو ته کاپي رایټ درنکړي. په دغه طریقه باندې چې بیا زه تاسو ته د دې ویډیو ایډیټینګ هم ښیم چې موږ به په کیپ کټ کې د کرکټ ویډیو او خپل ځان دواړه څنګه راولو. د دې لپاره تم شئ بلې ویډیو ته او زموږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج لایک کړئ. د الله تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.